ټولو هیوادوالو ته او په دې هیواد کې خصوصا کونډو یتیمانو ته شهداو ته د شهداو کورنیو ته د نن ورځې د عظیم فتح مبارکي وایم. دا فتح د دغه شهداو د وینو برکت دی، د دوی د قربانیو برکت دی. نن موږ د یوې عظیمې فتح لمانځنه کوو. دا د موږ په ژوند کې یو عجیبه ورځ ده. دا د موږ په ژوند کې د خوشحالیو ډکه ورځ ده. مونږ شخصا په خپله زندګۍ کې داسې د خوشحالۍ ورځ په مونږ نه ده راغلې لکه نن چې کومه د خوشحالۍ ورځ ده په موږ نه. الحمدلله موږ نن ازادي لمانځو. نن د موږ د ازادۍ ورځ ده. 1 د اګست 9 دسمبر دا د موږ د ازادۍ د رسمي ورځ شوه. انشاءالله په دې ورځ امریکایي اشغالګر او ناټو ځواکونه د افغانستان د خاورې نه وتښول. دا ټول ملت ته د دې مبارکي وایم او دغه افتخار د دې ملت دی، دا ویاړ د دې ملت دی، دا د دې ملت د کونډو او یتیمانو دی او د ټول ولس نه مو غوښتنه دا ده چې دغه ورځ په جشنونو ولمانځي، په خوشحالۍ ولمانځي او یو بل ته مبارکۍ ورکړي. دغه ازادي دا په ډېر لوړ قیمت ترلاسه کیدلی شي. الحمدلله موږ که ازادۍ ته ډېر لوړ قیمت پرې کړو خو ازادي مو ترلاسه کړه. ازادي همداسې په لوړ قیمت ترلاسه کیدلی شي. په ازادۍ باندې کونډې کیږي، په ازادۍ یتیمان کیږي، په ازادۍ وطن ورانیږي. ملتونو ازادي همداسې په لوړ قیمت اخیستې ده. موږ هم همدې ته تیار وو د اولې ورځې نه چې موږ ازادي په همداسې لوړ قیمت واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. د افغانستان ټول مجاهد متدین مسلمان ولس ته د نن د دغه عظیمې ورځې د دغې لویې فتحې مبارکي وایم. الحمدلله نن 1 د اګست د افغانستان د ازادۍ ورځ ده. د امریکایي اشغال د پای ورځ ده. 20 کاله په دغه هیواد کې د افغانستان مجاهدینو عام مسلمانانو مختلفې قربانۍ ورکړې. دغه قربانیو په نتیجه کې الله موږ ته یوه لویه فتح را نصیب کړه. الله تبارک وتعالی دغو ضعیفو مظلومو بېوسو تشلاسو مجاهدینو او عام مسلمانانو په لاس باندې د نړۍ یو لوی ابر قدرت یو مغرور قوت امریکا الله را وپرځوله او افغانستان د دریم افتخار خپل